زپ برا زما کونتره وکو سیلونا دلره لره و زپ برا زما کونتره و زپ برا زما کونتره راچن شی ګور پخکتا ما چنکړه تملامتا دا انسان چې بوډا شي کنه ته بیا خپل وختونه را یادېږي ته چې په بام باندې ولاړه وې تا چاته کتل خلک زما په نندارو چې ما تا ته کتل ته خو بیا لاړې سپروا دې په ما ونه کړله ګلیر صاحب پخواني سندرغاړي راځي تپوس پوښتنې لکه نه یاره چې افسوس کوم څه شو زما خواږه خواږه ملګري ما ته یادېږي خپل زاړه ملګري را سره خوا کې څنګ په څنګ به ناستو را سره خوا کې څنګ په څنګ به ناستو په خوی ښایسته درانه درانه ملګري زما بچی د هغه په کامرس کې ماسټر کړی زما مشر بي سي اس کړی زما بل لور چې کوم دی نو هغې اکونامکس کې ماسټر کړی پوه شوې زما بل لور بي بي ایس کړی نو بیا ما سوچ وکړ چې ما استادګیره پرېښوده او اوس ما سره دا شی خلک ښکاري او د هر ښکلي مخکې ستا مخ راته ښکاري و زه په دې وجه ستا مینه پارچه کړم تا خو زه غواړم ولې سر ستا په درشل لږدمه هغه مې مینه ده او تا زما خودي وګڼه بچی خبره داسې ده چې که زه ویم او که زه لایم ټوله دنیا ته پته را چې یاره ما څه کړي دي یا څه نه دي کړي زما که ټلویزیون شوبه ده تپوس وکړه که زما ریډیو شوبه ده تپوس وکړه مست وخت مو تیر کړو ستاسو چې کله په نشترحال کې رادن نشئ ټول آډینس بودرېدل او وخت هم یادېږي جي بالکل وختونه ګوره ما بچی دا انسان چې بوډا شي که نه ته ته بیا خپل وختونه را یادېږي ته بیا هغه خپلو وختونو سره لوبې کوي او ما ته نور څه نه یادېږي ما ته هم دغه یادېږي د خپل فن خبرې یادېږي خپل فنکاران دوستان راته یادېږي او هغه موسیقاران راته یادېږي هغه سازنده راته یادېږي زه چې به سټیج ته رالم نو ما به مخکې نظر وزغلو د درور به ما سره و ما سره و ما به نظر وزغلو دې کې پښتانه څونه دي په دې کې پنجابیان څونه دي په دې کې بلوچیان کم نسل دلته ناست دی نو ما به د هر چا دپاره کار کو که پښتو والا و هغه به ما خوشحاله ګلیر صاحب ستاسو آیټم به ډېر مشهور چې کله به خاموشي شوه تاسو به راغلی کم وایي سره به تاسو معمولي شانتې داسې معمولي شان نری ډانس هم کو ډېر ښه ټپه به تاسو کوله څه روبایي به هم کوله هغه ته یاد راځي او یا بالکل ما ته یاد شي او لکه لږ صبر وکړه انشاءالله ځکه چې ذیلي طور باندې زه تاسو لیم تیار کړی که نه اچانک چاپه م راباندې وواله او نو دې لپاره خو به خامخا ځان تیاری کړم ګلیر تبسم صاحب اچانک موږ رالو لیجنډ دی د خپل وخت او ډېر بهترین اواز او موږ اورېدلی دی نن یې تپوس پوښتنې له هم رالو دا هغه اداکاران دي صاحبه چې دا لیجنډ دي خو هغه خلک به پېژني کوم چې زموږ د عمر خلک دي دا وخت له راغلي وو دې سره خبرې درګو ښه جي دریا شو ګلیر صاحب که ربایي خبره کوله نو هغه ربایي خو اواز خو زه خپل دوستانو ته هم که څوک ګوري نو هغه طاقت نشته ګانه خو د سینې په زور کېږي
د طاقت په زور کې زه به څه تمه د چا نه د وفا کړم زه به څه تمه د چا نه د وفا کړم چې په خپله د هر چا سره جفا کړم زه به څه او د هر ښکلي مخکې ستا مخ راته ښکاري و زه په دې وجه ستا مینه پارچه کړم نو دا رباعي به ما کوله تاسو یو غانه کړې وه د زه په بره او زما کمترې تاسو کړې وه که چا کړه زه په بره زما کمترې دا غزو دا زه په بره خو دې سره به ما چې کومه کوله که نه مشهوره زما چې کومه سندره وه ما خو ډېر کار کړو خو یو سندرې چې هغه داسې راشي د سندرغاړي په ژوند کې چې هغه کامیاب کړي چې په بام باندې ولاړه تا چاته کتل خلک زما په ننداره چې دې مطلب دا ډېر یعنې خلک بیا په ریمیکسو کې وایي خو تاسو یې کړې وه جي لږ کله راته ترنم کې ووایي نو تارې که خوښ هم نه او د وحي صاحب نه ډېر معذرت سره نو ته چې په بام دغه زه په بره زما کونترې دا خو په فلم کې ما کړې وه فلم و دا ګز دا میدان او دا هم ډېرو خلکو خوښه کړې وه زه په بره زما کونترې وکه وسیلونه د لرې لرې و زه په بره زما کونترې و زه په بره زما کونترې را چې نشې ګورې په ښکته ما چې نه کړې ته ملامته خون کوي ډېر ستا بازیګرې و زه په بره زما کونترې مشهورې اټمې نورې کمې کمې دي ګلرش ډېرې دي چې ته چې په بام باندې ولاړه که نه چې لږ ورو ده ته چې په بام باندې ولاړه وې تا چاته کتل خلک زما په نندارو چې ما تا ته کتل ته خو بیا لاړې سپروا دې په ما ونه کړله ته خو بیا لاړې سپروا دې په ما ونه کړله زه چې راتلم په ټوله لاره مې بیا شاته کتل خلک زما په نندارو چې ما تا ته کتل ډېر ښه کې بیلي ولاړه Dr. Iram Zeib, Dental and Skincare Studio, treatments available. Chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, हेयर एंड फेस PRP, व्हाइटनिंग इंजेक्शंस। नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333338037। Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder। वॉशिंग पाउडर से हों अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। ګلیر صاحب پخواني سندرغاړي راځي تاسو پوښتنه لکنه یاره چې افسوس کوم ډېر افسوس کوم ځکه چې څومره چې دلته د خیبر پښتونخوا زاړه فنکاران یعنې زما د وختو فنکاران اوسني خو زه کله یادوم چې هغوی ته زما څه پته ده او ما ته د هغوی څه پته ده مګر چې کوم زما دلته کوم دوستان دي ته یقین وکړه چې زه خبرېږم زه ورځم هغې راځي نه نه راځي نه پی ټي وي ته ډېر کار وکړو هغې نه څوک نه 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 پروډیوسر هغوی ته د هغوی اصل کې خبره داسې را بچې چې 2016 کې یعنې 2015 کې خو ما سوچ وکړ چې نه زه لاړم حج له الحمدلله 2016 کې ما حج وکړ with my family او بیا د هغې نه پس 2017 کې زه عمرې له لاړم او روژه کې لاړم روغه یو میاشت ما الحمدلله هلته تېره کړه بیا د هغې نه پس بیا عمره بیا ښځه سره عمرې نو بیا ما سوچ وکړ چې ما اوس دا ږیره پرېښوده او اوس ما سره دا شیخه نه ښکاري دا خو ته یقین وکړه زه درته رښتیا وایم
زه خو شامل دله کوم خو فیکټ از فیکټ چې که دا ما نن تا ته ګاڼه وکړه یا ترنم کې څه دی سره ته مخ که دې ما ترنم سره یا داسې څونه ارسم پرېښي هر څه ایوریثینګ دا چې کوم واړه زاګه دي هغه هم درته وایي نه چې یاره بابا نن خو راته څه ووایي که هم غږ نه کوي لا لا ګوره خبره داسې ده بچی چې زما اعلان وکړو چې یاره ما ریټایر مګر سړی خو ټلیفون کوي که نه ګوره بچی ټلیفون کوي که نه یاره ګلرې صاحب څنګه ډېر تاسو شته ده ما نو نه کوي تپوس نه 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 په خپل ځاني طور باندې په دې بیمارۍ کې چې زه ړک نه شم والی مګر زه خبر شم نو زه باقاعده تپوس له ځم د زړو فنکارانو مرګرو لکه اوس احمد ګل پاتې دی خیل محمد پاتې دی هدایت الله لال خاورې واغوستی که نه او بیا خیل محمد چې کوم دی نو هغه د چا خاوره زما زړه ټوټه ده هغې له ځایه تاسو نو نه په دې نه څه مطلب دا خوشي نه راټستی ګوره خفه کېږي څنګه چې تاسو ما ته وایي چې ګلرې صاحب تپوس کړی که نه کړی خو چې نه خبر شم کلچر ډپارټمنټ سے پیسې رالیږي څنګه کلچر ډپارټمنټ کوم سرکاري اداره ده د فنکارانو دپاره د فلاح بهبود هغې سره رالیږي نه 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 هغې دا چې کوم دغه راغلي دي حکومتونه راغلي نو زما امداد یې کړی دی کله کې دي او که ډېر دي خو مال یې راوړي دي مال یې راکړي چې دا واله که نه او شکر دی زه د الله ډېر شکر ګزار یم ما له خدای ډېر ښه بچي راکړي ما داسې لکه د ګل په شان ساتي دا کور وکوره مطلب دا دی ایوریثینګ چې کوم دی زما بچی دی چې هغوی چې بابا ته سر د خولې نه خبره وباسه تا ته به هر څه پراته شکر دی زموږ بدقسمتي دا ده ګوره په هر فیلډ کې دا خبره ضرور ورکړه په هر فیلډ کې چې سړی نو هغه ضروري نه چې رګانوي هغه چې هر فیلډ دی هنرمند هغه له دا سوچ پکار دی چې وخت پر راځي چې زه به بوډا کېږم یو وخت پر راځي چې زه به کمزوری کېږم یو وخت پر راځي چې زه به ریټایر کېږم هغه ټیم به بیا زه څه کوم هغې ته پر سوچ پکار دی زموږ فنکاران چې څومره دي بغیر د هدایت الله نه هغوی خپلو بچو ته هم دغه شی ښایي که سازنده یي سازنده به خپل بچي ته دا ښه کوي که بد کوي نه پکار دی چې ورته وښایي خو دې سره سره دته تعلیم هم ورکړه چې دی په یو مقام خو ولاړېږي دته خو پته یې بیسي باندې خو پوهېږي زما بچي دي زما لوریانې دي زما بچی دی هغه په کامرس کې ماسټر کړی دی زما مشره لور بي سي اس کړی دی زما بله لور چې کوم ده نو هغې اکنامکس کې ماسټر کړی دی پوه شوې زما بله لور بي بي اس کړی دی ډېر ښه ټول چې کوم دی زما ماشاءالله خدمت کوي او لګیا دي ما دپاره محنت کوي ګلرې صاحب ستاسو په بچو کې دې فیلډ ته څوک رانغلل نه نیور نیور زما کشره لور ده ته یقین وکړه چې ته صرف د هغې اواز وکړه ولې څوک خو یې که نه خاردار کې خو څوک پیدا کېږي خامخا تاسو فیلډ ته پرې نه ښود نه نه نیور وجه د هغې وجه دا ده که نه چې دا ډېر ستړی مقام د بیا زنانو لپاره نه ګوره کم وخت کې چې د پیغمبر علیه السلام د وختونه مخکې په ګانا کې ده دانش نه به کېده په تمبل سره کېده عربیال به تمبل پېغه کو او سړي به ګانا کوله ښځه به نه کوله هغه سړي و دا ښځه خو پکې بیا د چا خبره چا روغ کې یو څه غرب ته پته آخري تپوس کوم ګلرې صاحب تېر شوی وخت مو ډېر تېر کو ښه وخت مو تېر کړی دی څه مو خفه کوي یاد ماضي عذاب ہے یار نه نه ډېر ما خو ته ویل بچی چې که درته زه شروع شم که نه نو سبا به شي خو ختم به نه شي خو ستا ټول نچوړ زه یو ورکوټه شاعر یم ما اوسنی یو کلام لیکلی تازه هغه ما صرف ایوټي خیبر باندې یو ځل ویلو ما ته ایوارډ راکړو هغې له ټولو نه هغه ګاڼه خو ما کوله نه ما ویل نو که یاد راته ورو به وایم که نه ضرور صحیح دی څه شو زما خواږه خواږه ملګري څه شو زما خواږه خواږه ملګري ما ته یادېږي خپل زاړه ملګري را سره خوا کې څنګ په څنګ به ناستو را سره خوا کې څنګ په څنګ به ناستو
پخوی خسته درانه درانه ملګري او خپل وړوکوالی هغه وخت رایاد شي خپل وړوکوالی هغه وخت رایاد شي چې کله ووینم واړه ملګري او زه هغه ورځ د لوی اختر ګڼم ملګرو زه هغه ورځ د لوی اختر ګڼم چې شراغون خواره واره ملګري جان مانا ګلریز تبسم صاحب د تیر شوی وخت د خیال محمد صاحب دا چین خلق دي او پای کې احمد ګل استاد ژوند دی اکبر حسین استاد د خدای پاکو بهدي هدایت الله صاحب ادم خدای بهدي ټول سره ما سره مرکه کړي وي ګلریز تبسم زما د خوخه سندرغاړو او ولسی سندرغاړو پای کې بس مخه سره 15 کسان پاتې چې پای کې ګلریز تبسم هم دی یو لیجند سندرغاړي او د عمر په دې سکه هم ماشاءالله خپل صحت برقرار ساتلې د خدای غټه وجه هم دغه دا چې هغه وې چې خپل بچان په تعلیم ماموره کې دومره برابر کې چې اسوده وي ځکه چې فنکار اکثره په دې حالاتو کې چې عمر زیات شي من اسوده نه دی کتلې ماشاءالله ګلریز تبسم صاحب یو زبردست انسان نن مو د امر پر کیمرا تاسو ته کې خو مې چې تاسو وینئ ګوره یقینا چې د خبرونه چلی او چاته ګلریز تبسم او ریدلی یاد وته نو د دې مرکه نه ډېر خوان پورته کړي تاسو د سلامتیا او د ډېر ژوند تمنا ساتو الله د ژوند درکړي ډیره مهرباني واحد صاحب چې انټرویو ته ډیره مهرباني الله دې ول صحت ورکړي واحد صاحب ضرور مې چې دې ته ګور مستر راته دي نه بچانا ټیکم نه خیره کې دې چې 50 کاله نور مچلېږم غم نه کوم ان شاء الله واحد صاحب ډیره مهرباني خوشاله اوسه تاسو سره فیملی ټرمز دي او د دې اورور اسرار صاحب د الله پاک وبخیږي خاص کو چې الله دې ول صحت کامله او نصیب کړي ډېر یو خسته وخت تیر کړي ډېر یو عمر واړه مونږ د دې په لاسونو کې لوي شوی دې ته مونږه کا وخت یادي یا غزوانی او الله نه سوال کو چې الله دې ورته صحت کامله او نصیب ډیره مهرباني ګلریز صاحب خدای خوشاله کړي ډیره شکریا جی ډیره جزاک الله